بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو کتونکو اوریدونکو الله پاک مروږ جوړ لرا غمجن بشي ملګرو تاسو دا ګورئ نو دا دلته په ماشوګګر کې د سرتاج حیران پوجره کې زمونږ د ماشوګګر ادبي ملګری او ادبي مینوال او د ماشوخېلو د ماجیګر ملګری او د کلندر ادبي جرګي بډبېرې ملګری ټول په دغه مینا دلته راغونډ شوي دي چې نن ولسمه روژه ده د روژې ماتي هغه شریک پروګرام شوی دی نو په دې غرض باندې راغونډ دي نو دا ډېره بختوره ورځ او بختوره میاشت ده نو دې دپاره به دغه دعاګانې کوو چې الله پاک دې په دې وطن باندې امن و امان برقرار کړي چرته هم چې مسلمان دی الله پاک دې په مشکلاتو کې دی الله دې مشکلات آسان کړي کوم ځای مسلمانان د کفارو ظالمانو په ګرب بندیخانو جیلخانو کې دی الله دې ته آزاد کړي د زور لاندې دی الله دې په مسلمانان غالب کړي څومره چې چرته مسلمانان دی الله دې ورسره غیبي امداد وکړي الله دې کې چې زمونږ د علاقو کې دا ادبي ملګري سنجیده او کم مخلصي چې دا لپاره د الله همت ورکړي چې نور هم ادبي سرګرمۍ سیوا کړي د ادب کمی او د ادب په جامه کې بې ادبیانې چې کوي الله پاک دې مونږ د هغه خلکو نه وساتي الله پاک دې هغه خلک زمونږ د منځونو نه ورک کړي کوم خلک چې فتنې پیلاوي فتنو نه م الله وساته او خاص کر مسافر ته هم چې کوم دی زه د زړه نه سلام دی زما چې ډېر په نرتوب خپله مسافري کوي او روجې او اخترونه بهر تېروي الله پاک دې نورم همت ورکړي او د خپل عزت دپاره په ځان سختې تېروي نرتوب دی په دا وجه ورته زما سلام دی او به دغه دعاګانې به کوو چې الله پاک دې زمونږ ستاسو د ټولو دا روجې قبولې منظوري کې دعاګانې د قبولې منظوري کې تمام حاجتونه دي د مسلمانانو الله پوره کړي او خدای پاک د مشکلات د ټولو آسان کړي الله پاک مو روغ جوړ لره او دعاګانې تاسو هم کوئ او مونږ هم کوو چې الله پاک چرته هم چې مسلمان دی او په خاص توګه پښتون دی چې الله په خپل حفاظت کې وساتي د دنیا او آخرت خوشحالیانې مو الله نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.